چې مسلمان بخپل عقیده د کم زینه اخلي او د کم زینه به زده کوي. آیا هر ځای کې چې عقیده بیانېده جو ته یې زده کوه؟ آیا هر کتاب کې چې څه لیکلی شوي د هغې نه خپل عقیده جوړوه؟ آیا هر سورګیری شاګل دی؟ مطلب دا دی چې څوک کوم په منبر ناست دی بیان کوي جو ته عقیده بس دغه عقیده شوه؟ نه نه، مسلمان بخپل عقیده د کم ځینه اخلي؟ جواب یې دا دی وی اخلي بخپل عقیده ازده کوي بخپل عقیده من کتاب الله وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مسلمان بخبل عقيدة دا كم زينا أخلي؟ دا قرآن أو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا صحیح حدیثونا دا بکی قید لگوله ضعیف نا، ضعیف حدیثونا گوله نچلیگی پا احکامو کی او دا عقیده پا باب کی ضعیف حدیثونا قطعا نچلیگی. مسلمان بخبل عقیده ازدکی دا قرآن او دا صحیح حدیثونا دا آغا پیغمبر دا حدیثوننا وی الذي لا ينطق عن الهوى، آغا پیغمبر چی نخبلو خواهشاتنا و خبری نکی. سورة النجم کم دادی ان هو الا وحی یوحا، دا دی چی سوی دا پیغمبر دا خو وحی دا تکیگی. نو دا دیر اهم سوال دی چی کل تپوسو کردی چی مسلمان بخپل عقیده دا کم زینه ازدکی؟ نو دا قرآن و دا حدیثنا. قرآن و حدیث دا بنیاد اصول، بنیادی اصول اغم دا قدی قرآن و حدیث. پا دی قرآن کی چی سدی دا بزمانگ عقیده، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کم عقیده بیان کردی دا بزمانگ عقیده. کسوک را توابی وی اس خبر ندا، کسوک غیر مذہب وی اس خبر ندا، کسوک دیتا متعصب وی اس خبر ندا، کسوک دیتا هر سوی. خود تب آغا عقیده خپلی چی کم پا قرآن و پا حدیث کی دا، او هم دقا یوا عقیده دا اللہ پا در کی قابل قبول دا دین علاوہ اللہ یوا خبرم نقبلی. قرآن و حدیث کی چی کم عقیده دا صرف دقا قابل قبول دا. نیو سڑے بدا ہوئی چی دا خطول دا دعوه کی چی من قرآن و حدیث والا عقیده زمانگا دا. وزنگ پا ملکی سور فرقی دا و دلی فرقو بارکیم دریم نمبر سوال دلی فرقو بارکی دا. وزنگ پا ملکی سور فرقی دی او هر فرقه دا دعوه کی چی من عقیده دا کم جنا غست دا دا قرآن و دا حدیث دا. نو دا مسئلہ یاد کی یوا صرف پا دعوه باندکار نکی ورے تانا ما تپوسو کتا عقیده دا کم جنا اخلی تاویز دا قرآن و حدیث نا عقیده اخلم پا تشد دعوه باندکار نکی تب دار اخکارکے چی او یقینن ستا عقیده دا قرآن و دا حدیث نا غستے شوی دا. یو سڑے دے درگاون و دربارون لزی او دی قبرون تا سجدی لگئی او دی دا خاوری سٹی او یا رسول اللہ مدد او یا علی مدد او یا حسین مدد او پیر بابا را ورسی او لوی زوان را ورسی او پلانی بابا را ورسی. دیموی ما عقیده دا قرآن نیز دا کردی دا. قرآن کی خود دد دی عقیدی خلاف خبری را گلی وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. اللہ خوی ویدہ اللہ سر ببل سوک نرا بلی نو ایتا سنگ عقیده دا قرآن ناغستی دا. صرف تش پا دعوه باندی گوله کار نکی عقیده با دا قرآن و حدیث نراخلی سنگ چی قرآن و حدیث کی دا پا پوہ دا سلف صالحینو دا ٹکے بوسر لازم اضافہ کوئی قرآن و حدیث باندی با عمل کے پا پوہ دا چا دا سلف صالحینو. او سلف صالحین چاہتا ہوئی صحابہ کرام تابعین او تبع تابعین دا دری پیڑی دی. وجہ دا حدیث کی دا رضی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. غور پیڑی پا خلقو کی قرن پیڑی توئی او یو پیڑی علی القول الراجح سل کالی سل کالی یو قرنی. نو غور قرن او غور زمانہ او غور پیڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاغا دا پا کم کی چیزیں میں یعنی صحابہ کرام چی پکی دی بیا پا دوی پسی تابعین دی بیا تبع تابعین دی دا غور خلق دی. نو منگ با قرآن و حدیث من دی عمل کو پا پوہ دا دقا سلف صالحینو. ذکر کہ ہر سڑے قرآن روالی اس پا ظاہر کی چی سدی بس دقا شانی دا دا پا دماغو کی چی سنگ رضی اقا شانی بیانی نو دا خو بدے نقصان جوڑ کی
نو قرآن او حدیث به منو په پوهه د سلف صالحینو صحابه کرامو په دې آیت څنګه عمل کړو تابعینو دا آیت څنګه واضحه کړی دی په دې حدیث باندې هغوی څنګه عمل کړی دی دا مسلې به موږ د هغوی نه زده کوو او د هغوی په نقش قدم به روان یو نو عقیده به د کوم ځای نه زده کوئ د قرآن او د حدیث نه په پوهه د سلف صالحینو دقه یو عقیده الله قبلی چې هغه د قرآن او حدیث نه اخیستی شي